وسلم وصلي عليه وعلى كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلاما دائمتان كاملتان محبوبتان عندك وعنه وصلتان يدي باقيتان دائمتان تؤدي به معنا حقه العظيم. گندمی را زیر خاک انداختن پس خاکش خوشها برساختن. اوس مولانا سامورک دا خبره د حضرت یوسف علیه السلام مشتکی چې یوسف علیه السلام ول خپل اشنا ته وویل موزه چې کله په ځای کې وم او د ورونو تر زنجیر و در تکلیف لاندې وم هغه زما د تکلیف وختو خو په هر تکلیف پسې چې دی هغه راحت سته په هر عسر پسې یسر سته په هر مشکل پسې اساني سته په هر زحمت پسې راحت سته او په هر تکلیف و فتنه و امتحان پسې د الله جل جلاله د خوا څخه نعمتونه موجود کیږي قسم قسم نعمتونه الله تعالی جبور کوي. بل کتاب مو چیرته دا اولیاء کرام او انبیاء علیهم السلام باندې اولیاء کرام او انبیاء علیهم السلام باندې چې الله یو امتحانونه او تکلیفونه او مصیبات راولي دا ټول دغه د فارج دغه ته په دې باندې ترقی کیږي دغه په دې باندې ډیر پیشرفت کیږي هغه ته الله جو په دې سبب باندې ډیر عظیمه ترقی ورکړي. اوس د دې مثال وایي گندمی را زیر خاک انداختن یا د غنم دانه زیر خاک لاندې در خاورې انداختن واچول در خاور لاندې د غنم دانه واچول نو دا خو تکلیف دی د غنم دانه د در خاورې لاندې کړه خارې په واچولې اوبه یې کړل او نفس یې ورتنګ کړي په دې خاورو کې ماسره کړه بندي یې کړل دا خو په ظاهره ډېر تکلیف ور ورسوي. پس خاکش خوشها بر ساختن پس وروسته چې خاکش د خاورو څخه اجدل را خوشې بر ساختن جوړ کړي هغه یو دانه غنم و نو هغه څه سبا وږي جوړ شي په وږي کې به په لسګونو دانې نورې موجودي څونه ګټه یې وکړه څونه ترقي وکړه څونه پیشرفت یې وکړي یو تکلیف باندې تیر څونه پیشرفت یې وکړي. بار دیگر کوفتندش ز سیاه قیمتش افزود و نان شد جان فضا. بار دیگر بلوار بیا کوفتن ویټه کول اش دغه د غنم دانه ز آسیا د ژرندې څخه بلوار بیا تور توګر د ژرندې پلونه و د ژرندې هغه درنې ډبرې هغه سره باندې را څرخي کوټ کورې کې وړې کې میده یې کې د غنم دانه څونه ټوټه یې کې ټول میده کې وړي څونه تکلیف دې باندې تیر مگر نو څه نتیجه ورکړه قیمتش قیمت اشته د افزود بالا بود سونان روډي شو څول جان فضا روح بالا بود کوونکی په خوابه د غنمو من مثلا په شلو دیش غنم وز د یو من څخه مثلا شلو دیش ډوډۍ پخېږي شل اره دانه په شل افغاني سو په 15 افغاني سو په 10 افغاني سو شش شایسته تک جړه ډوډۍ چې د هر څه اوا ورته کېږي قیمتي د انسان د بدن جز ګرځي داسې قیمتي ډوډۍ الله زین جوړ کړ د تکلیف سورسته دغه نتیجه ځین راوست. باز نان را زیر دندان کوفتن گشت عقل و فهم جانی هوشمند. باز بلوار بیا نان را ډوډۍ زیر دندان لاندې درغاشو کوفتن بلوار بیا پر دې ډوډۍ باندې ګوره دا تکلیف کیږي دا ډوډۍ میده سي په هم لاس کې سره پرې سي خولې راپورته سي بیا په خوله کې غاښونه پراکشه سي دا د غاښو درغاشو لاندې سي میدیږي په دا غاښو کې څونه تکلیف پر دې ډوډۍ باندې کیږي مګر هیڅ نتیجه ورکړي. نتیجه دغه ورکړي چې د انسان د بدن جزء وګرځي دغه ډوډۍ د انسان د بدن جزء وګرځي د انسان په بدن کې خو نور پروت دی د انسان په بدن کې خو عقل پروت دی د انسان په بدن کې خو روشنايي پروت ده د انسان په بدن کې خو انوار د اسلام او د دین پروت دي د دې ډوډۍ څخه هغه یو نورانی جز د عقل جز د نور
جز د انسان د سینې وګرځېږي څونه پیشرفت یې وکړي هره دوره د زحمت چې پر دغه غنم باندې راله هغه دوره سبب د ډېرې ترقي سول نو ګشت وګرځېږي عقل و فهم فکر جانې د روح هوشمند هوښیار سړی د هوښیار سړي د عقل و د فکر دپاره د ترقی باعث باز آن جان چون که محوی عشق گشت یعجب الزراع آمد بعد کشت بعد از آن پس لغت جانی روح چون که محوی عشق گشت کله محو د عشق وګرځېږي نو یعجب الزراع آمد راځي بعد کش پس کشت څخه قرآن شریف کې الله جل جلاله وایي په یو آیات مبارک راځي بسم الله الرحمن الرحیم د مسلمانانو مثالونه وایي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بس تراهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار اغا کشت كمثل زرع لکه مثال باندې اغا کشت اخرج شطأه چې خپل واښه راوباسي اخرج شطأه پس فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ بیا اغا واښه غلیظ او سخت محکمه وګرځي فاستوا دی ودرېږي علی سوقي پر خپل تنه باندې دا واښه څه درخته جوړ شي دا درخته پر خپل تنه باندې ودرېږي پر خپل تنه چې ودرېږي میوې وکړي یعجب الزراع چې بیا کوم کسانو چې کښت دې کښې کړی هغه په تعجب کې واچي هغه ته ډېر خوند ورکړي چې وګوره خواري چې مې کښلې وه څونه ښه نتیجه یې ورکړل څونه ښه بهترین کښت ځینې جوړ شو څنګه ښه بهترینه درخته ځینې جوړ شو هغو ته خوند ورکړي په تعجب کې انسان هم دغسې دی او هغه غنم اصلي استوا او اصلي جوړښت خو نو دغه دی چې دا غنم و راپورته سو د غنمو څخه بیا وږي جوړ سول د وږو څخه بیا مثلا هغه بیا نقل سول ژرن ته د ژرن سره له کور ډوډۍ ځم پخه شوه د ډوډۍ څخه وروسته بیا په غاښو کې ولوېدل د غاښو څخه وروسته معدې ته ولاړه د هغه څخه وروسته اوس د هغه د غنم د دانې څخه د عقل ټوټه جوړه سول د څونه ترقي ده نو یعجب الزراع چې دا د غنم دا د کرلي هغه ته خوند ورکوي یا الله جل جلاله چې انسان پیدا کړی دی د انسان هغه منتها د کمالاتو چی ده انسان هغه انتهایی کمال د انسان چی دی چې انسان نو دغه ځای ته ورسیږي هغه نو ډیر کامل انسان دی هغه نو ډیر کمالدار دی هغه کم کمال دی هغه د عشق کمال دی چې هر وخت دی پر الله جل جلاله باندې عاشق جوړ سو د الله جو محبت او عشق مختار کی هغه نو کامل وګرځي نو دغه روح چې محو د عشق وګرځي یعجب الزراع آمد بعد کش پس له کښته څه نو دغه یعجب الزراع راسي چې هزارې ته کښت والا ته بیا ډېر خوند ورکوي الله جو ته بیا دغه انسان محبوب وګرځي یعنی الله تم د خپل پیدایښت د خپل هنر او د خپل کار ښه خوند ورکوي الله وایي چې ګوره څنګه انسان یو پیدا کړي چې څنګه پیدا کړي څنګه را جوړ سو څنګه را لوی سو او اوس څنګه یو با هنر او با کمال شي ځین جوړ سو الله تم دغه انسان خوند ورکوي او داسې انسان د الله محبوب وګرځي باز آن جان چون به حق او محو شد باز من از سکر سوی صحو شد باز بلور به آن جان هغه روح چون هغه وخت به حق خدای تعالی سره او د محو شد سو هر وخت چې الله جو سره محو شي یعنی د الله جو په محبت کې داسې محو شي چې د دنیا او د مافیا څخه خبره شي باز من بیا نه دی پاتې سي از سکر د مستی څخه وسوي طرف ته صحو د جوړش شد سي بلور نه بیا نو په دغه وخت کې الله جل جلاله د صحو مقام ته متوجه کی اولیاء کرام دوه قسمه حالات لري د اولیاء کرامو حالات دوه قسمه دي یو ته اهل سکر وای یو ته اهل صحو وای اهل سکر څه معنی خوندان د مستی خبرې کوي دا بعض اولیاء کرامو باندې فیض ډیر غالب سي یا د یو مقام
انوار ډېر پر ده باندې غښتلي راشي او بس بې اختیاره د خولې څخه داسې خبرې وځي چې هغه خبرې داسې مستانه خبرې لکه دا خلکو کې چې مشهور ده چې منصور به انا الحق ویل زه حق یم یا به بعضې بستاني صاحب داسې ویل یا به پلانکي صاحب داسې ویل دا بعضې خبرې درنې خبرې مستې خبرې چې به دغه اولیاء کرامو څه سوي دي دا هغه د سکر مقام دی دا په یو مقام ته دی راشي د هغه مقام ډېر زورور انوار باندې راشي او بس دی په خوشحالۍ کې داسې غرق شي چې ځان و هر څه دنیا شي بس دی یو الله جو سره تعلق د الله جو سره محبت بس د خدای تعالی جو طرف څخه بس داسې خبرې دی وکړي یو بیا یعنی دا داسې انساني چې موږ مجذوب ورته ویلی سو یا داسې انساني چې د حالات پر ده باندې غالب سي دی معذور بلل کېږي بل بیا هغه اولیاء کرام دي چې هغه ته اهل صح وایي اهل صح دا چې ټول حواس یې پر ځای باندې په کمالاتو کې ډېر لوی کمالات رسېدلي دي اما د استعداد و ذهنیت و سینه دونه پراخه ده چې هر څونه انوار د هر مقام پر ده باندې راشي دی نسي مغلوبه کولی بلکې دی پر غښتلی دې ته اهل صحوه او اهل تمکین اولیاء وایي دا نو ډېر غښتلي اولیاء دي د دې اولیاءو درجه تر هغه د اولیاءو ډېره لویه ده چې هغه خبرې ځینې کېږي هغه د اولیاء کرامو مستانه خبرو ته موږ په پښتو کې مستې خبرې وایي او په عربي کې ورته شطحات وایي شطحات یعنی د اولیاء کرامو مستانه خبرې هغه خبرې که یو جوړ سړی چې هغه په هغه مقام کې نه او دی هغه خبرې کوي سخت په ګناهکاره کېږي په قبل کې د کفر احتمال نشته بس که سړی راولاړ شي وایي انا الحق وایي کافر دی دستې په دستې سره پرې کول پکار دي اما منصور صاحب معذور او اهل صحوه اولیاء هغه دي چې هغه اولیاء در مقام تیر سوي دي هغه ډېر په غټ کمال کې دي کمالات یې ډېر بې حده ډېر بې انتها کمالات رسېدلي دي اما مغلوبه کېږي نه دا چې خلکو ارژمی نه راته کښلی جغېدلی نه ما به دې ډېر تفصیل کړی وای بیا به مې ډېر تفصیل ورته کړی نه دې اوس خلکو ته خوب واله څنګه تاسې به کله په دا ملګرو کې چې ناست دي په دې کې به خامخا څوک د نسوارو سره به عادت لري داسې یو څوک به وي چې یو وخت یې نسوار خولې ته اچولي د غاښ د درد دپاره یا دغسې او ورسره عادت نه وي چې دا مغز یې خولې ته اچولي دسې په دسې سر پرله ګرځېدلي خوا یې راګرځېدلي او دسې په دسې حالات خراب شوي هلته ذوق پرېوتلی په 3 ساعته بیا سمیږي نه بس ته ورځ سر پرله ګرځي داسې څوک به مې په تس کې تجربه به م کړې خامخا ما خو کړې ده دا نسوار سر سړی نه عادت دی نو دا واردار خولې ته واچي یا دی وایي د غاښ د درد په بانا باندې خو په هره بانا چې ته د غاښ درد بانا وبول خو مطلب داسې په داسې سړي خوا وګرځي سر پرله وګرځېږي بس تشه وه روز دپاره یې د کاره وباسي چې سړی ورسره عادت یې هغه 15 دقیقې کې یو ګیلاس چای خوري بله خوله نسوار کوي بیا یې ګیلاس چای خوري بله خوله نسوار کوي چې نسوار ونه کړي خبرې سمې نشي کولی ورسره عادت کې څونه فرق ستا د جد وخوري شراب هم داسې دي سړی چې په شرابو باندې نوی کښې اوسي هغه هم داسې چې دونه کې شراب وڅښي د بدن ټوله نشه سي خراب سي په بدن کې ډېره غټه خرابي راسي بیا په 2-3 ورځې دی نه سمېږي څوک چې پوخ شرابي پوخ ورسره عادت وي هغه جامونه نوشي همبا کې له نه پکېږي خوند پراخ اولیاء کرامو مقامونه چې دا د اهل صحوه د اهل سکر دي هغه هم دغسې دي
کم کسان چې یو مقام ته نوی راشي په دې اولیاو کې هغه د مقام انوار زور پر د باندې وکي بس دغه ته اهل سکر وایي دلته نو خورا د حالت تغییر وکي هغه انوار پر در روان دي د ټول حالت تغییر کړي خبره تغییر کړي فکر تغییر کړي حواس تغییر کړي د چا سره په خبرو نه پوهیږي کله لیونی سي کله خشک ورته ځینې کېږي کله یو قسم کله بل قسم چې بیا کله په مقام کې وخت تیر کې د هغه ځای کې د عادت سي بیا هغه مقام کې دی خود ته داسې عادي معلومیږي لکه سړی چې په ځای کې بس د کلو په ځای کې زیږېدلی بیا داسې عادي نو اول د وار اهل سکر وروسته بیا اهل صحوه سي دا هغه تفصیل دی لکه څوک چې نو یو کار شروع کوي یو څوک په کار کې زور سوی نو اهل صحوه هغه اولیاء دي چې هغه په هغه ځای کې زړه سوي دي اهل سکر هغه اولیاء دي چې هغه ځای ته نه راغلي نو وايي هغه روح د انسان هغه باطن انسان چې د الله جو کې په محبت او په انوار کې محو غرق شي هغه بیا د سکر څخه خلاص شي وسو يصح شد وطرف ته د صحو د جوال راځي دا د دې بیت تفسیر دغه کړه په کار راځي عالمی را زان صلاح آمد ثمر قوم دیگر را فلاح منتظر عالم را بسته عالم دغه انسان نو چې پیدا شي چې د مقامونو د سکر سره وځي او جوړ عالم تراشي اهل صحوه وګرځي دغه کامل ولی دا مجذوبین نه دي دا چې په یو مقام کې دی غرسي دا په بازار کې دا بعضی کسانی د مجذوبین یا په زیارتو کې ناسي مالانو کالیم خیرنسوي دي چا کالی کښلي څوک لڅ ناسي څوک یو رقمي څوک بل قسمي چې ورته وګورې منظم نه کیو داسې دا مجذوبه اولیاء دا مجذوبین چې بوي دا د اهل سکر دي دا دغه اولیاء دي چې اهل سکر دي د دې اولیاء درجه ډیره ټیټه ده ولی دی اجازت نه لري چې چاته خیر ورسي خیر دا معنی چې اجازه د دې نه لري چې مریدان پیدا کی یا یو چاته لار وشي یا څوک په طریقت کې داخل کې د دې اجازه نه لري هیڅ شدي ځان درګه ځای او بس اهل سکر چې موږ یادو دا دغه مجذوبین هغه ویني په دې شرط چې دای پرشتیا د انوارو د ولایت د وجه چې کمیس کړلې په بازار کې درس نشنی چاته د شپې روین ډیرس کولې بازار کې کمیس کړلې او تب رواني واده دي مجذوب ولې پیدا کی نشنی د روینانو د مجذوبین در سره ورکسي ډیر بیا په دې کې روینان ست ډیر بیا په دې کې غلست ډیر بیا په دې کې چې تجارت تولار شته چې ودای ولې دي داسې تولار شته چې په در سپټ کې در سويز غلي خپل چمپلان یا چات کا په دې کې دواړه رقم است دای کې مجذوبین اولیان ست او روینان هم پکې کېږي مطلب روینان خنو روینان دي هغه اولیاء چې دي هغه مجذوبین اولیاء هغه هم داسې خلک دي چې عالم په دې پورې اړه نه لري نو ځکه د ازموږ پښتو کې په قانون خلکو یو متالو ول لیونی څه غواړي مې څه ورکوه د لیونی څه غواړي مې څه ورکوه یعنی کار مور سره د قطع تعلق سره وکړي نو د څه استفاده نه شي کولای د اجازه نه لري چې سل کالور سره تیر کې زر کالور سره تیر کې د اجازه نه لري چې تاسو سملار وشي دا هغه چې یو کرامت او په شی باندې په چمپل باندې ستاسو دشمن وشتي ختمتي یا یو پلاټاته یو انعام درکې پیسې ډیر څه خزانه دي پیدا کړل یو د دنیا یو کار او حاجت در پرکی هغه کوسو کنوس او نور چې ته لار ځنی غواړي هدایت او ارشاد ځنی غواړي هغه نشي کولای دا چاته لار شوونه عالم د ارشاد دا هغه اولیاء کرام کولای شي چې هغه جوړ روغ اولیاء دي چې هغه سم کالیا غوستي د نور انسانان سره سم ګرځي دربارونه لري خانقاوي لري سم خلک دعوتي داسې خلک چې دي هغه د خلکو راهنمایان جوړېدل شي اوس نو دا مشهور اولیاء کرام وګوره حضرت شیخ نقشبند صاحب مبارک غوث الاعظم صاحب مبارک مولانا صاحب مبارک خواجه چشتی صاحب مبارک جامی صاحب مبارک ابل صاحب مبارک دا هر څه چې وګوره په دا ګردو تاریخ وګوره چې کوم څه نو څوک بازار ګرځي لیونی کېدی هیڅ چاله ولې دا د ارشاد خلک او دا مجذوبین او مستهلکین اولیاء چې هغه د خپل د خدای معاملې پوسه نو مرسته دغه درجه ماویږي نه مقام در ماویږي دغه در ماویږي چې کمزور دي درجه کمزور دي نور اولیاء چې جوړ دي دغه درجه تر د بالا دغه نه ماویږي نور نه ماویږي
نور په نور شان چې رامعلوم شم سر به سړی دپسې ګرځي. نو عالمي رازان صلاح احمد ثمر وایي دغسې اولیاء چې د سکرو د مستۍ څخه راوتلي و جوړ عالم ته راغلي عالم یې را عالم له رضان د هغو څه صلاح اصلاح احمد رغل د ثمر په میوه کې عالم بیا په دې سره اصلاح کېږي. قوم دیګر را نور قومونه لره چې هغه فلاح منتظر د هغو دپاره بیا خوشحالي د منتظر د انتظار په حالت کې ډېر خلک بیا داسې دي چې هغه بیا د دوی د خوشحالۍ په انتظار دي او هغه چې هغه مجذوبین دي هغه چې په خپل د جذب په حال کې خپل د لیونتوب په حالت کې د هغو څه خیر مه غواړه د هغو څه لاره مه غواړه. این سخن پایا ندارد بازگرد تا که با یوسف چه کرد آن نیک مرد. این سخن دا خبر پایا ندار پای نداری بازگرد بیرته راوګرځېږي تا که با یوسف د یوسف سره چه کرد څه وکړل آن نیک مرد هغه ښه مېلمه ښه سړی. طلب کردن یوسف علیه السلام ارمغان از مهمان طلبول د حضرت یوسف علیه السلام ارمغان تحفه از مهمان د مېلمه څخه یوسف علیه السلام خپل مېلمه ته تحفه غواړي. بعد قصه گفتنش گفت ای فلان هین چی آوردی تو ما را ارمغان. بعد قصه گفتنش پس د قصې کولو څه اش د دې مېلمه چې یوسف علیه السلام سره کښېنتی چې یو ګړی قصې سره وکړې ورونه وریاد کړل و قصې وریاد کړلې ابر یوسف علیه السلام ورته وویل ای فلان ای فلان کې هین راشه چې او چې دې راوړي دي تو تا ما را مال ارمغان تحفه تو ولې وطن سره راغلی ښه دغه وطن څه دي د لاس نښاني او تحفه شی راوړي دي که نه دي راوړي. دیدنی یاران تهید است ای کیا هست بی گندم شدن در آسیا. دیدن یاران دیدل د یارانو تهید است په خالی لاس باندې ای کیا ای زیرک انسان هست دی بی گندم بی غنم شدن لل کېدل در آسیا وزرته. لکه سړی چې ژرندې ته روان وي غنم یې نه وي ورخیستی نو سړی چې ژرندې ته روان وي غنم یې نه وي ورخیستی دا خو سوړه راوړی شي وړه سته چې خالی لاس واسه دغه بر در یاران تهید است آمدن هست به گندم سوی طاحون شدن. بر در یاران پر دروازه د یارانو تهید است په خالی لاس آمدن راتلل هست دی به گندم به غنم سوی طاحون طرف ته د ژرندې شدن کېدل. حق تعالی خلق را گوید به حشر ارمغان کو از برای روز نشر. حق تعالی خدای تعالی به خلق را خلق لره گوید وای به حشر پرس کې د قیامت وای ارمغان تحفه کو کومه د از برای د پاره روز نشر د ورځې د جزا د قیامت د ورځې د پاره کومه تحفه راوړي. جئتمونا و فرادا بنوا هم بدان سان که خلقناکم کذا ولقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. تاسو موږ ته رالاست پر هغه شکل باندې لکه څنګه چې اول ورځ ما تاسو پیدا کړی وست. خدای تعالی چې انسانان په دې دنیا کې پیدا کړی څنګه پیدا کړی په اول ورځ ژره نه و بریک نه و کالی نه و اغوستي سنت سوی نه په ورځ د آخرت چې انسانان را پورته شي هغه هم داسي کالی به نه ژره به نه بریتونه به نه بدن باندې به ورشتان نه سنت سوی به هم نه حفاتا عرلا غرلا دا شي کته دا بن څنګه بدیس یو بل ته بسره ګوري هغه د آخرت واسطه دا چې یو بل ته خندل یو پر بل خندل یو کار د بل د فار عیب معلومېدی یو چا په بل چا پسخند واه دا په دنیا و چې زموږ سره نفس شیطان ملګری و دا چمونه مکول هغه عالم کې چې دی نفس شیطان زموږ سره جلا سوي عادت دا خبره نشته. الته د تنجي کتل او د عورت کتل فرق نه لري. د چا تنجي ته ګوري یا عورت ته ګوري دا فرق نه لري. دا مشکل الته نشته. دا د آخرت واسطه الته نه نفس ته نه شیطان ته نه د نفس د شیطان حمله است. نو خدای تعالی وای جئتمونا تاسو راغلی اس موږ ته په جمعواري و فرادا یوازې هر یو یوازې است. دا څنګه دي چې هر یو بر رواني فوج ورسره لشکري ورسره قوم قبيله و مور پلار او دوستان او قریب نه هر څلې به جلا په خپل ځان اخته.
بې نوا بې عاجز راغلی است هم بدن سم پر هغه شکل کې خلقناکم کذا چې موږ هغه پیدا کړي واست هین چی آوردی دست آویز را ارمغانی روز رستاخیز را هین راسی چی آوردی چشم را آوردی دست آویز را دست آویز چې لاس پر ونیسي دست آویز نه دی یو د لاس د نیولو ځای یو د لاس د نیولو شی یو داسې عمل مو راوړی چې لاس باندې ونیسي ارمغانی تحفه روز د ورځې رستاخیز را د قیامت د ورځې تحفه دي چی راوړی یا امید بازگشتن تان نبود وعده ای امروز تان باطل نمود یا امید بازگشتن یا امید د بیرته را ګرځېدلو د بیرته را ژوندي کېدلو تان تاسو لره نبود نو دا شک به نه و چې تاسو د آخرت د ورځې باندې مو ایمان نه و بې ایمانه خو نه واست امید د بازگشتن تان تاسو لره نبود نو وعده ای امروز بعده د دې ورځې تان تاسو لره باطل نمود ښکاره سول داسې خو نه وعد ای مهمان یشرا منکری پس ز مطبخ خاک و خاکستر بری وعد ای مهمان یشرا وعده د مهمانی اشت خدای تعالی هغه لره منکری که منکره پس ز مطبخ نو د مطبخ څخه د پخېدو د ځای څخه خاک و خاکستر بری خار و خاکستر بدنی وسی یو سړی چې د یو چا به احترامي وکړي د یو خان او د یو ملک دعوت نه کې قبول داغه خبرې نه ومني او داغه مېلمستیا ته ځان نه کې حاضر نو بیا چې ورشي هغه په زور راولي هغه به ورجو غشور کوي کې سر په خاور ورول واخو د خاور دیوس خاور وخره خاور یریږي په خاور یروږي خله ډکس زه خاور خله د خاور یرو ډکس دا ورته وای کنه د خاورو د ایرو دا الله جو چې دی دا پورز آخرت چې جنت دوزخ پیدا کړی دی جنت خو ټول د نعمتو ډک دی شمرغام پکې کې د شګه کړي غوښه پکې کې ششام پکې کې دا نعمتونه خو اور غالي کې نه غال ا دوزخ اور دی هغه اور دی هغه میمخانه شدی که میمخانه ته ورالې په میمخانه ته خو سیده دی میمخانه ته استفاده کې کنو دوزخ خوسته خاورو خورد خاورو د یورو څخه به خلا ډکه سپورونه نعوذ بالله نو وعده ای مهمانی اشرا وعده لر د مهمانی د خدای تعالی منکر کاغه لر منکر پس مطبخ نو د مطبخ څخه د پخېدو د ځای څخه د اشپزخانه خاک او خاکستر بری دغه به خار او خاکستر بری ورنه ای منکر چنین دستی تهی بر دره اندوس چون پایینی ورنه ای منکر که منکر نه وي د آخرت نو چنین د سیده په دغه شته خالی لاس بردر ان دوست پر دروازه د هغه دوست چون څنګه پاپ شي مینی څنګه د داسې دوست دروازه ته خالی لاس ور اقل یو د منځه تحفه خو د در سره وړي وای یو د روزه تحفه خو د در سره وړي وای یو د ذکر تحفه خو د در سره وړي وای یو د صحبت صالح تحفه خو د در سره یو شی خو د در سره خستی وای د دوست اخر خو د دوست دروازه ته ورځي خو د دوست په دروازه کې درېږي اندکی سرپا بکن از خواب خور ارمغان بحر ملاقاتش ببر اندکی لش سرپای را ګرځولي بکن وکه از خواب خور د خوب د خورک بس تنم ځان داس یو خوب خورک ته مور لکه یو څا اندازه د خوب د خورک ته سرپا وکه یو څا اندازه حصہ ځنی را وګرځو ارمغان تحفه بحر ملاقات د پر ملاقات اشتقلت لا وګرځو یو څه خوب کم کې څه خوراک کم کې یو څه وخت د ذکر او عبادت دې ته وباسه چې څه تحفه برابر کې او یو شي در سره شو قلیل اللوم مما يهجعون باش در اسحار از یستغفرون الله جو د مسلمانانو په صفت کې وایي په قران کریم کې د الله جل جلاله د مسلمانانو څنګه صفت کې بسم الله الرحمن الرحیم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وای د مسلمانانو هنر او کمال چی شو ولی د مسلمانانو فرمادونه ګران دي چې داسې جنتونو ورکوم داسې نعمتونو ورکوم څه خاصیت دی درلودي خدای تعالی دا خاصیت درلودي کانو دی وقلیلا لج من الليل د شپې د خاصه ما هغه يهجعون چې دی وبیدل د شپې د خاصه خوب کم کاوه هغه شیرین بستره هغه شیرین خوب هغه شد آرام وخت هغه آرام وخت به ما تر ایستلو زما په عبادت باندې مشغول وبالاسحار هم يستغفرون او بل خاصیت کمال الله تعالی وای د دې داو چې د سحر په وخت کې به استغفار وای
د دې دغه هنر زما خوښ دی دغه هنر باعث د دې چې دا تحفه دې ما ته راوړلې چې زه ودې ته جنت په تحفه کې ورکړم دوه شیان چې ډېر خصوصي امتیاز لري یو د شپې د خوا څه لږ بېدېدل چې سړی د شپې د خوا لږ بېده شي او ډېر وخت ذکر و عبادت ته د الله تعالی وباسي اقلا د ماخستن لمونځ او د سهار لمونځ پر جماعت سره په خپل وخت کې او یو لږ اندازه تهجد چې د هغه سړی وکړي بس دي کافران خو ماښام یا ماخستن ناوخته بیده شي سهار هم بیده او د شپې هم بیده ګش پی خوب ایستلي د مسلمان باید د سر فرق وشي مسلمان باید د سهار په خوا کې هم ویښ وي د شپې په نیمایي کې هم باید راویښ وي د کافرانو په او بل د سهار استغفار چې ډېر مهم دی د سهار د سپېدو د وخت استغفار د سپېدو د وخت استغفار علیحده شی دی چې الله جو په قرآن کریم کې څو واره د دې یادونه کړې ده والمستغفرین بالاسحار خدای تعالی د مسلمانانو صفت په بل ځای کې کوي وایي هغه کسان چې د سهار وخت کې مستغفرین دي بخښه غواړي او بالاسحار هم یستغفرون چې د سهار وخت کې استغفار وایي سهار چې پیشلمه کوي خصوصا په دې مبارکه روژه کې ډېر انتهایی کوشش دغه وکړي چې سهار مال وخت په استغفار باندې تېر سهار د پیشلمه دی وکړي او داسې تازه کړي دی پیشلمه دی وکړي او بس هلته اذان کېږي وخت مه ضایع کوه بس فورا راولاړ سه بعد کښېنه تسبیح راواخله استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم عربي دې نه زده په پښتو باندې ووایه یا الله د ټولو ګناهو بخښاته وکړه یا الله چې زما اهل بیتو ګناوې کړي هغه ور وبخښه یا الله چې زما انډیوالانو ګناوې کړي هغه وبخښه یا الله زما د مملکت خلکو ته بخښ وکړه یا الله ټول اسلام ته بخښ وکړه یا الله چې ما پیژنې هغو ته بخښ وکړه یا الله زما هغه وفات شوي قریبانو ته بخښ وکړه خدای زما انډیوالان رفیقان استادان شاګردان چې قبرونو کې دي خدای هغو ته بخښ وکړه ما ته بخښ وکړه کوچنۍ ګناوې لوی ګناوې مخکینۍ وروستنۍ قصدي ګناوې خطا ګناوې پټې لڅې ټولې خدای راوبخښه یو وار نه په زرهاو وارې باید ووایه په هر لفظ چې ستا زده وي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر لي ولوالدي حضرت نوح علیه السلام دغسې استغفار وایه دا د نوح علیه السلام څخه ده هغه به اول ځان یادوي رب اغفر لي خدای ما ته بخښ وکړه ولوالدي خدای زما مور پلار ته بخښ وکړه ولمن دخل بیتي مؤمنا هغه څوک چې زما کور ته وخت راغلی وي او مسلمان وي هغه ته بخښ وکړه وللمؤمنین ټول مسلمانانو شوسته مغفرت وکړي او علاجه په دعاو کې یو د عافیت په دعا هغه بهترینه دعا ده چې الله وایي په دغه دعا ډېر خوشاله کېږي چې څوک وکړي چې یو بنده زما څخه عافیت وغواړي یا الله عاجز یم فقیر یم مفلس یم طاقت یې نه لرم خدای د ناجوړۍ مې وساته د تکلیفه مې وساته د زحمته مې وساته خدای دې چې طاقت نه لرم جوړ روغ مې خدای وساتم په دې دنیا کې او خدای الله اللهم صل على سيدنا